د میدان وردګو لرې پرتې جغتو ولسوالۍ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د یوې همکارې موسسې په مالي ملاتړ د 120 میلیون افغانیو په لګښت 124 لویې او وړې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. مسؤلین وایي د وطن رغونې مسؤلیت دی او په دې ولسوالۍ کې به ورته نورې پروژې هم پلي کړي. دغه پروژو کې 8 دانې غټ پلونه د 10 متره په اوږدوالي باندې پلچکونه، سړکونه، استنادي دیوالونه، کانالونه پاکېدن، کانالونه رغول، صفر زرهاو کې یو په دې کې 9,900 نفرو ته د کار زمینه برابره شوې ده او دا 180 میلیونو افغانیو په لګښت دا پروژې تطبیق شوي دي. دا وړه خبره نه ده. موږ په دې پروژو باندې اکتفا نه کوو. موږ یوازې دغه مکلفیت او مسؤلیت نه بولو چې یوه نمایشي غونډه جوړه کړو او ولس ته ووایو چې بس موږ دغه یو څه پروژې پلي کړې نور موږ مکلفیت ادا کړو. موږ به د دې پروژو سره سره د ولس هغه نورې ستونزې هم درک کوو. ولسونه وایي د دې پروژو په پلي کېدو سره یې ګڼې ستونزې هوارې شوې. دوی له مسؤلینو غواړي چې په دغه ولسوالۍ کې ورته نورې پروژې هم پلي کړي. نو دلته په دوپله کې د یخ او د اوبو د لوسه پسرلی تقریبا داسې اوبه وي چې د وړه موټر نه شوی کې پورې وتای. اوس خوشحالي خو دبره خوشحالي موږ وایو خوشحالي چې د کولای کې نه دوی خو الله پاک درته وکړو چې همداسې که دغه پلونه چېرته جوړ شو نور هم به د جغتو په ولسوالۍ کې دا خبره د مشرانو لږ پام ته وکړو. دغه پروژې په 115 کلو کې پلي شوي دي. مسؤلین وایي په دې بسنه نه کوي او د ورته نورو پروژو د پلي کېدو ډاډ هم ورکوي او پر وخت سره به یې ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي. فهیم الله افغان، ملي راډیو ټلویزیون، میدان وردګ.